د ژوند لار. تا خالق دا کائناتو تا بچا جانو تا رحمانی تا رحیمی تا کریم دا کریمانو تا رحمانی تا رحیمی تا کریم دا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو واوریدل چې په دنیا کې د بنده پاکوالی په 4 شیانو ترسره کیږي. اول توبه، دویم استغفار، دریم نیک عملونه چې په دې نیکو اعمالو کې لومړنی څیز ایمان او جهاد و چې په تیرې خپرونه کې موږ پرې وغږېدلو، او دویم څیز په دې کې لمونځ او اودس و چې هم په تیرې خپرونه کې پرې وغږېدلو، دریم څیز زکات او صدقې دي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة التوبه کې 103 آیت کې فرمای: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله السميع العليم. واخله ای محمده، له مالونو د دوی نه صدقه یعنی زکات او خیرات تر څو ښه پاک کړې دوی لره له ګناهونو څخه، او زیات او بابرکته کړې مالونه د هغوی په دې سره، او ستا دعا کول دوی ته د زړه تسکین او ډاډ دی، او یقینا چې الله رب العزت ډیر اوریدونکی او ډیر پوه دی. نو که زموږ یو مسلمان ورور یا یوه مسلمانه خور د خپل مال نه چې نصاب ته رسیدلی وي او په هغه باندې کال تیر وي زکات ادا کوي یا نور نفلی صدقات کوي، په دې باندې به الله رب العزت د ده په مال کې برکت اچوي، او د دې تر څنګ به الله رب العزت ګناهونه ورته هم رژوي، الله به د ګناهونو نه پاکوي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث رانقل کړی دی. فرمای چې د تمیم له قبیلې څخه یو کس محمد رسول الله ته راغی او ویلې ای د الله رسوله، زه زیاته شتمنۍ لرم، همدارنګه په خپل ورځني ژوند کې زه ډیر عایدات لرم، نو ته ماته لار راوښیه چې زه څه وکړم او مال څنګه مصرف کړم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي له خپل مال څخه دې زکات وباسه، بېشکه چې همدغه زکات پاکوونکی دی چې تا پاکوي له ګناه څخه. همدارنګه خپلوان دې پاله، یعنی هغوی سره خپلولي مه پرېږده. همداراز د غریبانو او بېوزلو د ګاونډیو او سوالګرو حق پکې پیژنه، یعنی د خپل مال نه غریبانو ته م ورکوه، بېوزلو ته م ورکوه، ګاونډیانو ته م ورکوه او سوالګرو ته م ورکوه، چې په دې سره به الله رب العزت ستا ګناهونه مرژوي، او د دې تر څنګ به ستا په مال او ستا په اولاد کې الله رب العزت برکت واچوي. څلورم پاکوونکی عمل روژه، تراویح او د قدر شپه ده. د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای:
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د ایمان په غوښتنې او د ثواب په خاطر د رمضان میاشت روژه ونیسي نو مخکیني ګناهونه به الله رب العزت ورته معاف کړي، یعنې مخکیني ګناهونه به معاف شي. که ته ګناهګار یې، خپل ژوند یې په ګناه کې تیر کړی دی، خو چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي الله ته متوجه شي، د الله له ویرې په دې مبارکه میاشت کې روژه ونیسي او د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې الله ته د عاجزي او د تضرع لاسونه پورته کړي، الله رب العزت به ستا ګناهونه بخي. همدارنګه د بخاري او د مسلم بل حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول الله فرمای څوک چې د رمضان روژه د ایمان په غوښتنې او د ثواب لپاره ونیسي نو مخکیني ګناهونه به وبخښل شي، او څوک چې د رمضان د شپې لمونځ یعنې تراویح د ایمان په غوښتنه او د اجر د حصول په خاطر وکړي نو پخواني ګناهونه به وبخښل شي، او څوک چې د قدر په شپه باندې د ایمان د غوښتنې په اساس او د ثواب لپاره عبادت وکړي مخکیني ګناهونه به وبخښل شي. نو روژه، تراویح او د قدر په شپه کې عبادت هغه نیک اعمال دي چې په دې باندې الله رب العزت زموږ ګناهونه پاکوي او الله رب العزت موږ ته بښنه کوي. په تاسف سره باید ووایو لکه څنګه چې دا 11 میاشتې زموږ په غفلت سره او په بې اعتنایي سره تیریږي، کله چې د روژې مبارکه میاشت راورسیږي اکثره هغه کسان چې د الله رب العزت ویره د هغوی په زړه کې ځای نه لري هغوی خو د سره روژه نه نیسي، خو کوم کسان چې روژه نیسي بیا تراویح نشته، د قدر په شپه باندې د الله عبادت نشته، بلکې دا روژې مبارکه میاشت هم په لهو لعبو شکنځلو او په منکراتو باندې تیروي. الله دې زموږ په حال باندې ورحمیږي. 5م نیک عمل چې په هغه باندې رب العزت زموږ ګناهونه رژوي او ګناهونه پاکوي هغه هجرت او حج دی. مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان الاسلام یهدم ما کان قبله و ان الهجرة تهدم ما کان قبلها و ان الحج یهدم ما کان قبله. رسول الله فرمای اسلام ړنګوي هغه عمل چې انسان ورڅخه مخکې یعنی د کفر په حالت کې کړی وي، او هجرت کول له منځه وړي هغه چې ورڅخه مخکې شوي وي، او حج هم ړنګوي او له منځه وړي هغه ګناهونه چې ورڅخه مخکې شوي وي. که یو ورور او یا یوه خور د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي، د الله اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه ږدي، نو د کفر په حالت کې چې څومره ګناهونه کړي د اسلام راوړلو په واسطه الله رب العزت هغه مخکینی ګناهونه ټول ورته بخي. همدارنګه که په یوې اسلامي ټولنه باندې کفار یرغل کوي چې هلته بیا د اسلام مقدس دین تا ته د هجرت لاره درښیي چې ته هجرت وکړې د الله لپاره، مخکې د هجرته دې چې څومره ګناهونه کړي الله هغه هم درته بخي. همدارنګه په حج سره به د الله رب العزت مخکینی ګناهونه درته بخي. د بخاري او د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. څوک چې داسې حج وکړي چې هغه د جما کولو څخه په حج کې ډډه وکړي او له ګناهونو او د حج له تجاوزاتو څخه پکې ځان وساتي نو له ګناه څخه به داسې اوځي او پاک بشي لکه څرنګه چې خپلې مور په لومړۍ ورځ زیږولی وي. په تاسف سره باید ووایم چې زموږ په حاجیانو کې په 100 کې 10 کسان
هغسې حج وکړي چې هغه د اسلام مقدس دین ورته ویلی. ځینې نه خو واجبات پاتې وي، په ځینې دم اوښته وي، او ځینې خو په لهو لعب او په فسق باندې اخته وي، او دلته چې راشي د حاجي لقب یې خپل کړی وي ټول حاجي صاحب ورته وایي، او تر اونۍ او میاشتو پورې خلک مبارکي ته ور روان. الله دې بیا هم زموږ په حال باندې رحم وکړي. شپږم نیک عمل چې په هغه باندې رب العزت زموږ ګناهونه پاکوي، هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی. یعنی خلکو ته په نیکو کارونو باندې امر کول او له بدیو څخه منع کول. د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رسول الله فرمای د یو سړي د کورنۍ، مال، اولاد او ګاونډي په حق کې ګناه او ناروا تصرف محوه کیږي په لمانځه، صدقې، په نیکي باندې امر او د بدي په منع کولو سره. که ته د الله رب العزت د رضا لپاره امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او هدف و مقصد دیم د الله رب العزت رضا وي، په دې سره به الله رب العزت ستا ګناهونه رژوي او الله رب العزت به دې د ګناهونو نه پاکوي. اووم نیک عمل چې په هغه سره رب العزت زموږ ګناهونه پاکوي هغه د سورة ملک لوستل دي. د ابو داود او د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله وفرمایل: من القرآن سورة 30 آیة. په قرآن کې د 30 آیتونو یو صورت دی چې هغه د خپل لوستونکي سفارش کوي، یا د خپل لوستونکي سفارش یې وکړه حتی غفر له وهي تبارک الذي بيده الملک. هغه د سورة ملک د رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره، ورونو او خویندو لپاره دا توفیق غواړم چې په ورځ کې یا په اونۍ کې خو یو وار سورة ملک ولولو چې په دې باندې الله رب العزت زموږ ګناهونه ورژوي او د حشر په ورځ باندې همدا سورة ملک زموږ او ستاسو لپاره شفیع وګرځوي چې د الله د عذاب نه مو وژغوري. اتم نیک عمل چې هغه باندې الله رب العزت زموږ ګناهونه رژوي هغه په محمد رسول الله باندې درود ویل دي صلی الله علیه وسلم. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله فرمایي څوک چې پر ما باندې یو ځل درود ووایي الله رب العزت به لس رحمته پرې راولیږي او د هغې په واسطه به یې 10 ګناهونه معاف کړي او 10 به یې درجې اوچتې کړي. ته یو وار په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایه، رب العزت به په تا باندې 10 رحمتونه رانازل کړي. یو وار په محمد رسول الله باندې درود ووایه، الله رب العزت به دې 10 ګناهونه معاف کړي. یو وار په محمد رسول الله باندې درود ووایه، الله رب العزت به دې 10 درجې اوچتې کړي. نو همدا اوس چې ټول زما غږ اورئ په محمد رسول الله باندې درود ووایئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. نور به مو واورو درنو اوریدونکو، خود یوې دمې نه وروسته دا خالق دا کائناتو تا بچا زانو تا رحمانی تا رحیمی تا خالق دا کائناتو تا بچا زانو تا رحمانی تا رحیمی تا کریم دا کریمانو تا رحمانی تا رحیمی تا کریم دا کریمانو
قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. نهم نیک عمل چې په هغه باندې الله رب العزت موږ د ګناهونو نه پاکوي هغه له خوب څخه د ویښودو په مهال دعا ده. د بخاري حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د شپې له خوب څخه ویښ شي او بیا دا دعا ووایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دا دعا ووایي او د دې نه وروسته وایي چې یا الله تا راته بښنه وکړي. نو رسول الله فرمایي چې کومه دعا کوي الله به دعا قبلوي او الله به ورته بښنه کوي. او که چیرې اودس وکړي لمونځ وکړي الله رب العزت مونځ هم په خپل دربار کې قبول و منظور ګرځوي. خو موږ د غفلت په خوبونو باندې پراته یو. تهجد او نفل خو پرېږده چې زموږ نه د سهار فرضي لمونځ لا پاتې دی. نو مسلمان وروره او مسلمانې خورې که غواړئ چې الله رب العزت مو د ګناهونو نه پاک کړي او د حشر په ورځ الله رب العزت د جهنم نه وساتي او جنت طرف ته مو روان کړي، شپې پاڅئ، د خوب نه چې کله پاڅېدلی دا دعا ووایئ، اودس وکړئ، لمونځ وکړئ او خپل رب نه د خپلو ګناهونو بښنه وغواړئ. همدارنګه لسم نیک عمل چې په هغه باندې رب العزت زموږ ګناهونه پاکوي هغه تسبیحات او اذکار دي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په یوه ورځ کې سبحان الله و بحمده 100 ځله ووایي نو ګناهونه به محو شي. حطت خطایاه و ان کانت مثل زبد البحر، که څه هم د بحر او د سمندر د زګ په څیر ډیر وي. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. په ورځ کې 100 ځلې وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. که ستا ګناهونه د بحر د زګ په شان وي الله رب العزت به د دغه تسبیحاتو په برکت چې ته لولې الله به هغه درته معاف کړي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې په ورځ کې دغه کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر همدغه کلمه 100 ځله ووایي نو د 10 مریانو د آزادولو ثواب به الله رب العزت ورکړي. په عملنامه کې به 100 نیکي ولیکل شي، 100 بدي به الله رب العزت ورته معاف کړي او هغه به په دې ورځ د ده لپاره له شیطان څخه ساتونکي وي تر دې چې بېګا شي. که ته همدغه کلمه په سهار کې ووایې الله رب العزت به د شیطان نه ساتي تر بېګا پورې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په پای کې وایي او هیڅ چا به د ده په څیر دغسې بهتر عمل نه وي کړی مګر هغه څوک چې له ده څخه یې دغه کلمه زیاته ویلي وي. صحیح حدیث دی په بخاري کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمیزی حدیث دی ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یقینا دغه کلمې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ګناهونه داسې تویوي لکه چې ونې خپل پاڼې تویوي. د مني او د خزان په موسم کې به تاسو لیدلي وي چې معمولي غوندې سیلۍ او باد راپورته شي نو د ونې پاڼې رژیږي هغه پاڼې راتویږي. که ته همدا کلمه وایې رب العزت به د دې کلمې په برکت باندې ستا ګناهونه رژوي، الله به دې د ګناهونو نه پاکوي. 11 نیک عمل چې په هغه باندې الله رب العزت د یو مسلمان ګناهونه پاکوي او ګناهونه ورته رژوي هغه د قرض معاف کول دي. د مسلم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي له تاسې څخه په مخکینیو امتونو کې د یو سړي د عمل حساب وشو چې هیڅ د نیکي کار یې نه و
خو له خلکو سره به یې ګډون کوو، مالدارو او خپلو نوکرانو ته به امر کوو چې له تنګدسته پوروړي څخه تیر شئ، قرض ورڅخه ماخلئ. نو الله رب العزت د حساب ملائکې ته وفرمیل موږ له ده څخه زیات وړ یو په داسې کار سره، نو د هغه له ګناهونو څخه تیر شئ. که ستا قرض په چا باندې او هغه مسلمان ویني چې ډېر تنګدسته دی، هغه د دې توان نه لري چې ستا قرض بیرته درکړي، که د الله رب العزت د رضا لپاره ته خپل دا پیسې هغه ته معاف کړي، رب العزت به ستا ګناهونه درته پاک کړي، الله به دې ګناهونه درته ورژوي. خو له بده مرغه نن ورځ په خپلې ټولنه کې وینو که د چا نه حسنه او قرض غوښتل کیږي څوک خو نه ورکوي، خو که هغه پیسې همدغه بیچاره چې لاس یې تنګ او بند په سود باندې وغواړي، بیا 10 کسه ورته آماده دي، هلته نه د الله ویره شته، نه د قبر ویره شته، نه د جهنم ویره شته، او نه د حساب او د کتاب ویره شته. 12 نیک عمل چې په هغه باندې رب العزت زموږ ګناهونه رژوي او د ګناهونو نه پاکوي، هغه د الله په لار کې شهادت دی. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو ترمنځ د وعظ کولو لپاره ودرید، او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یادونه وکړه چې د الله په لار کې جهاد کول او په الله باندې ایمان لرل بهترین عملونه دي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، نو دغه مهال یو سړی جګ شو او وی ویل ای د الله رسوله په دې مې پوه کړه که زه د الله په لار کې ووژلی شم نو آیا زما ګناهونه به وبخښل شي؟ محمد رسول الله وفرمیل هو په دې شرط چې ته د الله په لار کې په داسې حال کې مړ شي چې صبر کوونکی او اجر غوښتونکی، مخامخ جنګیږي، دښمن ته شا اړوونکی نه یې. بیا رسول الله وفرمیل څرنګه وویل؟ هغه سړي وویل دا خبر راکړه که د الله په لار کې ووژل شم نو آیا زما ګناهونه به وبخښل شي؟ رسول الله وفرمیل هو په دې شرط چې صبر کوونکی، ثواب غوښتونکی، مخامخ جنګیدونکی او شا نه اړوونکی، مګر که د چا در باندې قرض پاتې وي نو بیا درته بخښنه نه کیږي، ځکه چې جبرائیل علیه السلام راته همداسې ویلي دي. او د رسول الله په بل حدیث کې هم راځي، د مسلم حدیث دی، چې شهید ته هره ګناه بخښل کیږي الا الدین، مګر د قرض. خو که څوک د اعلای کلمت الله لپاره خپل ځان د الله رب العزت په لاره کې قرباني کوي، نو که د ده ورثې ته معلوم وي چې د فلانی او فلانی قرض دی او حق دی په ده باندې باید دا وارثین د حق ادا کړي. او که څوک نه وي، امید ده چې د حشر په ورځ الله د هغو خلکو په زړونو کې رحم واچوي تر څو د شهید لپاره خپل حق ور وبخي. 14 او وروستنی نیک عمل چې په هغه باندې رب العزت زموږ ګناهونه معاف کوي، هغه مصافحه کول دي، یعنې ستړي مشي. د ابو داود حدیث دی، رسول الله فرمایي ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر الله لهما قبل ان یتفرقا. نه دي دوه مسلمانان چې کله یو بل سره مخ شي مصافحه وکړي، یعنې لاسونه سره ورکړي، مګر دا چې د دوی له جدایي څخه مخکې به الله رب العزت دواړو ته ګناهونه وبخي. نن ورځ موږ اکثره ځوانان وینو د دې په ځای چې کله یو بل سره مخامخ کیږي یو بل ته سلام واچوي، روغبړ وکړي، د دوی ملاقات او د دوی مخامخ کیدل په ښکنځلو باندې وي. الله دې زموږ مشرانو او کشرانو ټولو ته هدایت وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. ته رحمان یې، ته رحیم یې، ته کریم د کریمانو. رب زه خو یم بېکاسه، ډېر په تنګ یم نه ناکاسه. رب زه
وطن شان قفاس تای کستا بی کسانو وطن شان قفاس تای کستا بی کسانو تا خالق دا کائناتو تا بچا دا بچانو تا رحمانی تا رحیمی تا کریم دا کریمانو تا رحمانی تا رحیمی تا کریم دا کریمانو دا هر چا چار تا چلان شام تشراستون شام تا تجارم دا هر چا چار تا چلان شام تشراستون شام د ژوند لار زما جانان متکی دزړه درمان متکی زما جانان متکی دزړه درمان متکی د مدینه کورونو نبی سلطان متکی د مدینه کورونو نبی سلطان متکی در تراغی مسافر در ټول جهان منور در تراغی مسافر در ټول جهان منور شولا مکینه تنها لقریش مرور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې درنو اوریدونکو د غوږونو ساتنه لکه څرنګه چې له ناروا خبرو کولو ځان ساتئ باید چې د هغې له اوریدلو هم ځان وساتئ ځکه چې اوریدونکی له ویونکي سره شریک ګرځي بل دا چې اوریدل د زړه وسوسې او سوچونه راپاروي او چې کله زړه په وسوسو او سوچونو کې مشغول شي نو بیا عبادت ته پکې څه پاتې نشي په دې پوه شه هغه خبرې چې د انسان زړه ته د اوریدلو له لارې راځي د هغه خوړلو په څیر دي چې د خولې له لارې ګېډې ته ورداخلیږي چې ځینې ضرري وي او ځینې ګټور ځینې د بدن د نمو لپاره وي او ځینې زهر وي بلکې د خبرې صفاوالی او زړه ته یې راتګ ګېډې ته د خوړلو له صفاوالي او راداخلېدلو څخه زیات مهم دی خوراک خو له معدې څخه په خوب او داسې نورو سره لرې کیږي او کیدای شي چې د یو څه وخت لپاره تاثیر پاتې شي او بیا لرې شي او د اثر د لرې کېدلو لپاره یې دواګانې موجودې دي خو هغه خبرې چې د غوږونو له لارې زړه ته ننوځي کیدای شي ټول عمر پکې پاتې شي او هیڅکله هیرې نشي که هغه خرابې او ناروا خبرې وي نو بنده به همیش ورسره په تکلیف کې وي او د هغې له امله به یې په زړه کې نور تکلیفونه او وسوسې پیدا کیږي او که چیرې یو څوک غوږونه له ناروا لایعنی او چټي خبرو څخه وساتي نو له هغه تکلیفونو به په آرام کې وي
الله رب العزت د مؤمنانو او خپلو خاصو بندگانو په صفتونو کې دا هم ذکر کړي چې هغوی په باطلو کارونو کې نه مشغولیږي او نه چټي او عبس خبرې اوري. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة فرقان کې 82 آیت کې فرمایي والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة فرقان کې 82 آیت کې فرمایي والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. او بندگان د رحمان هغه کسان دي چې باطلو کارونو او دروغو ګواهیو ته نه حاضریږي او کله چې په چټي او عبسو مجلسونو تیریږي نو مخ ورڅخه اړوي او ځانونه ورڅخه ساتي. همدارنګه علامه ابن قیم په خپل کتاب کې مدارج السالکین کې لیکي چې محمد بن حنفیه رحمه الله وایي له لغوه او چټي کار څخه مراد سندرې دي. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایی الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. سندرې په زړه کې منافقت داسې رازرغونه کوي لکه اوبه چې سابه یا ترکاري رازرغونه کوي. نو سندرې او ټنګ ټکور او د دې آلات دا د شیطان له هغو لویو وسایلو او لارو څخه دي چې د انسان زړه پرې فاسدوي. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة لقمان کې 6 آیت کې فرمایي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. او ځینې له خلکو څخه هغه دي چې له حق څخه اړوونکي او عبس خبرې اخلي د دې لپاره چې په ناپوهي سره د الله له لارې څخه خلک واړوي او د الله آیتونه په مسخرو او ټوکو سره ونیسي. نو د داسې خلکو لپاره سپکوونکی عذاب دی. مفسرین کرام وایي لهو الحدیث ټولې هغه عبس خبرې دي چې بنده د الله له عبادت او ذکر څخه اړوي لکه قیسې، خندا راوستونکې خبرې، خرافات، سندرې او داسې نور. د اوسني وخت له فتنو څخه یوه هم د زنا او د هغې د وسایلو زیاتوالی دی چې په دې کې موسیقي، فاحشې او بېباکه سندرې شاملې دي. نن سبا ډیر خلک په داسې ګناهونو کې اخته دي او ځینې خلک خو د زنا دغسې وسایلو ته ناروا نه وایي چې په دې توګه هغوی د محمد رسول الله د هغه حدیث مصداق وګرځېدل چې رسول الله فرمایي لیکونن من امتی قوم یستحلون الحر والحریر والمغازف. د ابو داود حدیث دی. زما په امت کې به داسې خلک وي چې زنا، د وریښمینو جامې او د موسیقي آلات به حلال ګڼي. تاسې به کتابونه مطالعه کړي ډیر په ویاړ سره د موسیقي په جواز باندې کتابونه لیکي. همدارنګه د بخاري حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت کې به داسې قومونه وي چې زنا به حلاله ګڼي، د وریښمینو جامې به سړیو ته روا کوي، شراب او د ټنګ ټکور آلات به روا بولي. له دوی څخه به داسې خلک هم وي چې د یو اوچت غره په اړخ کې به میشت شي. د بیګا وخت کې به دوی ته خپله د ګډو او بیزو هغه رمه ورګرځي چې د سبا په وخت کې د شپونکي په واسطه څرولو ته وتلی وي. دغه مهال به یو فقیر سړی ورته د اړتیا پوره کولو لپاره راشي نو دوی به ورته ووایي موږ ته سبا راشه، خو الله رب العزت به په همغه شپه کې تباه کړي چې سبا ته به پاتې نشي او هغه غر او ودانۍ به هم پرې را وغورځوي او نور د دغسې عملونو والا خلک به تر ورځ د قیامته پورې بیزوګان او سرکوزي ګرځي. زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها فرمای د بخاري حدیث دی چې یو مهال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوب څخه په داسې حال کې را بیدار شو چې مخ مبارک یې سور اوښتی و. محمد رسول الله داسې وی لا اله الا الله، دا کلمه د تعجب یا افسوس په اساس وویله او د لا اله الا الله نه یې وروسته ویلې ویل للعرب،
من شر قد اقترب. هلاکت او تباهی د عربو ته له داسې شر څخه چې نږدې شو. نن ورځ یاجوج او ماجوج له دیوال څخه په دې اندازه دیوال پرانیستلو. رسول الله غټه ګوته او ورپسې د تشهد ګوته سره حلقه کړه، داسې کړه چې دونه دیوال یې پرانیست. بیا وویل شو رسول الله ته آیا موږ به تباه کیږو په داسې حال کې چې زموږ ترمنځ به نیکان خلک موجود وي؟ انهلک وفینا الصالحون؟ قال نعم اذا کسر الخبز. رسول الله ورته وفرمیل هو چې کله چټلي یعنې زنا او د هغې اسباب زیات شي الله رب العزت به مو تباه کوي. نن ورځ بې حیایي خپل حد ته رسېدلې، نن ورځ بې پردګي خپل حد ته رسېدلې ده. څوک د الله نه نه ویریږي، څوک د قبر د عذاب نه نه ویریږي، څوک د جهنم نه نه ویریږي، څوک د هغې سختې ورځې د حساب او د کتاب نه نه ویریږي. خو مرګ ناګهان راتلونکی دی، هلته به د الله رب العزت حضور ته درېږي، بیا به رب العزت ته جواب نه لري، الله رب العزت به یې جهنم طرف ته روانوي. نو ګرانه وروره او درنې خورې، د دې پر ځای چې ته په خپلو غوږونو باندې ناروا اورې، موسیقي اورې، دروغ اورې، غیبت اورې، فاسد سریالونه اورې او ګورې، راځه د الله کلام واوره، د علماو وعظ او نصیحت واوره، د محمد رسول الله سیرت او ویناوې واوره چې د آخرت په ورځ د الله په حضور کې مسئوله نه یې. ځکه الله رب العزت فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. د غوږونو، د سترګو او د زړه په هکله به الله رب العزت په آخرت کې پوښتنه کوي، د ټولو نه به پوښتنه کیږي. همدارنګه د نظر ساتنه الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة نور کې 10 آیت کې فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ای پیغمبره مؤمنانو ته ووایه چې خپل نظرونه دې ښکته کړي او خپلې شرمګاوې دې وساتي، دغه کار د دوی لپاره پاکي او صفایي ده، بېشکه چې الله خبردار دی په هغو کارونو چې دوی یې کوي. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې منهاج العابدین الی الجنه په هغه کې لیکي چې د الله رب العزت په دې کلام کې 3 نقطې ذکر شوي دي. اول تأدیب، دویم تنبیه، دریم تهدید. تأدیب په دې قول سره قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، گویا چې دا د بادار لخوا خپل غلام او خپل مرئی ته یو ادب ورکول کیږي، نو باید چې هغه یې واخلي. دویم تنبیه په دې قول سره ذالک ازکا لهم، د دې 2 معناګانې دي. لومړی دا چې دغه کار د دوی د زړونو پاکوونکی دی، ځکه د زکات لفظ په معنا د پاکوالي سره راځي او تسکیه پاکولو ته وایي. دویم دا چې دغه کار د دوی ښېګڼو او طاعتونو ته وده ورکوونکی دی چې زکات په اصل کې نمو او ودې ته ویل کیږي. نو دا تنبیه ورکړه چې په نظرونو ښکته کولو سره د زړه پاکوالی رامنځته کیږي، طاعتونه او ښېګڼې زیاتیږي. دریم تهدید په دې وینا سره دی ان الله خبیر بما یصنعون. او په بل آیت کې الله هم فرمایي چې د سورة غافر 19 آیت دی یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. هغه پوهیږي په خاینو سترګو او په هغه څه چې سینې یې پټوي. نو څوک چې د الله په وړاندې د حساب لپاره له ودرېدو څخه ویره لري، دغه وعید او تهدید ورته کافي دی. نو باید چې بنده د سترګو ساتنه وکړي، او که یو څوک په کتلو کې احتیاط نه کوي نو یا خو به یې حرامو ته کتل کیږي او یا بېمعنا او فضولو شیانو ته، او که قصدا حرامو نامحرمو ته وګوري نو په لویه ګناه کې به واقع شي. همداراز زړه به یې مشغول او خراب شي، او که الله ورباندې رحم ونه کړي نو د زنا په ګناه کې همدارنګه فضولو شیانو ته کتل هم زړه مشغولوي او هم وسوسې منځته راوړي، او د نظر په ښکته کولو او ساتنې سره په عبادت کې خوند پیدا کیږي، په طاعت کې خوږوالی او حلاوت راځي او زړه صفا کیږي. په مسند احمد کې راغلی دی محمد رسول الله فرمایي النظر سهم مسموم من سهام ابلیس. کتل د شیطان له غشو څخه زهرجن غشی دی. امام ابن قیم رحمه الله
په خپل کتاب کې الجواب الکافي لمن سأل عن دواء الشافي کې لیکي په نظر او کتلو کې احتیاط نه کول د ډیرو لویو پیښو او پریشانیو رامنځته کېدلو سبب دی. له لومړي نظر څخه په زړه کې سوچ پیدا کېدل راځي، بیا له هغې فکر پیدا کیږي او له فکر څخه شهوت منځته راځي، بیا شهوت اراده زیږوي، اراده قوي کوي تر دې چې عزم او تصمیم نیولو ته ورسیږي، بیا که چیرې کوم مانع او خنډ نه وي نو حتما فیل واقع شي. نو ځکه خو ویل شوي دي چې د نظر په ښکته کولو باندې صبر کول آسان دي په نسبت د وروستنیو حالاتو. د هغې هره پیښه او غم له لیدلو او کتلو څخه سرچینه نیسي. تاسې نه وینئ چې دغه لوی اور له وړوکي بڅرکي څخه را پیدا کیږي. الله دې زموږ د نظرونو او زموږ د سترګو ساتنه وکړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. درمان مو څه کوي د مدینې کورونو، نبي سلطان مو څه کوي د مدینې کورونو، نبي سلطان مو څه کوي. درته راغی مسافر د ټول جهان منور، درته راغی مسافر د ټول جهان منور. زما جانان مو څه کوي د زړه درمان مو څه کوي، زما جانان مو څه کوي د زړه درمان مو څه کوي. د مدینې کورونو نبي سلطان مو څه کوي، د مدینې کورونو نبي سلطان مو څه کوي. درته راغی مسافر د ټول جهان منور، درته راغی مسافر د ټول جهان منور. شوله مکې نه تنها له قریشو مرور. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. علامه ابن قیم رحمه الله فرمای الله رب العزت هیڅ یو مرض نه دی رالیږلی مګر دا چې علاج یې ورسره هم رالیږلی دی، چې څوک ورباندې پوهیږي او څوک ورباندې نه پوهیږي. نو د ناروا کتلو د مرض درملنه په دې سره ده چې لومړی ماده له منځه یوړل شي، په دې معنا چې ناروا کتل اصلا ونه شي، او که چیرې ناروا کتل صورت ونیسي نو بیا یې علاج په پرېښودلو او منع کولو سره دی. او که وغواړي چې له ابتدا څخه په دې مرض اخته نه شي تر څو له پریشانیو او غمونو څخه خلاص شي نو باید چې د نظر ساتنه وکړي او د نظر د ساتلو هغه متعددې ګټې او فایدې چې دي هغه باید رایادې کړي. د نظر ساتلو او د نظر ښکته کولو اوله فایده، نظر ښکته کول د هغه الهي امر عملی کول دي چې د انسان د دنیا او آخرت نیکبختي ورپورې تړلې ده. د هیڅ یو بنده لپاره په دنیا او آخرت کې زیات ګټور پرته د الله د امر په ځای کولو څخه بل څیز نشته دی، او هیڅ انسان په دنیا او آخرت کې له بدبختي سره نه دی مخ شوی مګر د الله د اوامرو په ځای کولو سره. ته چې د الله رب العزت اوامر پر ځای کوي په دنیا او په آخرت کې د دې نه لویه نیکبختي بله نشته، او ته چې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه کوي د دې نه لویه بدبختي بیا په دنیا کې بله نشته. دویمه فایده، نظر ښکته کول انسان ته د زهرجن غشي اثر نه راپرېږدي. هغه غشی که زړه ته یې ورسیږي کیدی شي چې له مرګ او تباهي سره یې مخ کړي. درېیمه فایده، نظر ښکته کول او د نظر ساتنه زړه له الله سره تړي او الله طرف ته متوجه کوي، او کله چې د نظر ساتنه نه کیږي نو بیا زړه پراګنده، حیران او له الله رب العزت څخه لرې وي. همداراز د نظر بېمهاره پرېښودل زړه ته ډیر خطرناک وي چې په دې وجه د بنده او د هغه د پالونکي ترمنځ وحشت او نابلدتیا رامنځته کیږي. څلورمه فایده، نظر ښکته کول او د نظر ساتنه زړه قوي کوي، زړه ته خوشحالي وربخي، او د دې برعکس نظر نه ساتل زړه کمزوری کوي او له غم او خفګان سره مخ کوي. نو که غواړې چې الله دې زړه قوي کړي، که غواړې چې الله رب العزت دې زړه ته خوشحالیانې ور په برخه کړي، د خپل نظر ساتنه وکړه.
ځکه هغه کسان چې د خپلو نظرونو او د خپلو سترګو ساتنه نه کوي د هغوی زړه ضعیف وي، همدارنګه تل لپاره یې په زړه کې غم، اندوه او حسرتونه پراته وي. 5مه فایده: نظر ښکته کول زړه رڼا کوي. په صورت نور کې الله رب العزت د نظرونو ښکته کولو امر څخه وروسته د هغې په تعقیب سره فرمایي: الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. د دې نه وروسته بیا الله وایي: الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. الله د آسمانونو او د ځمکې رڼا کوونکی دی او د هغه رڼا د چاختې په څیر ده چې ډیوه پکې ایښې وي. 6مه فایده: نظر ښکته کول بنده ته ریښتینی فراست او هوښیارتیا ورکوي چې د هغې په واسطه د حق او باطل ترمنځ او د دروغ ویونکي او رښتیا ویونکي ترمنځ توپیر کوي. الله رب العزت بنده ته د هغه د عمل برابر د هغه له جنس څخه بدله ورکوي. نو څوک چې له حرامو څخه سترګې بندې کړي د هغې په بدل کې به د بصیرت یعنی د زړه دید او رڼایي ور په برخه کړي او د علم، ایمان او معرفت دروازې به ورته الله را پرانیسي. او څوک چې د نظرونو ساتنه نه کوي هغه لپاره بیا دا شیان نشته. 7 نظر ښکته کول زړه ته ثبات، زړه ته شجاعت، زړه ته قوت وربخي چې په دې توګه بنده د مرستې، دلیل، زور او توانایی لرونکی شي او پر دښمنانو غلبه پیدا کړي. لکه څنګه چې په یو اثر کې راغلی دي: څوک چې د خپل هوس مخالفت کوي شیطان یې له سوري څخه ویریږي. اما څوک چې د خپل هوس مخالفت نه کوي او د خپل نظرونو ساتنه نه کوي په هغه باندې د شیطان جال راخپور وي چې تل لپاره یې په بدبختیو، فساد، بېحیاییو او په فحاشیو کې ورګزارئ. 8مه فایده: نظر ښکته کول او د نظر ساتنه زړه ته د شیطان لارې بندوي او شیطان د نظر له لارې زړه ته ډیر په سرعت سره ورننوځي. که تا د خپلو سترګو ساتنه وکړه، په خپلو سترګو د ناروا او نامحرمو ته ونه کتل، الله رب العزت به د شیطان لارې بندې کړي. هیڅکله به هغه تا دوکه نه کړي، هیڅکله به دې د الله له لارې نه منحرف نه کړي. که خدای مه کړه د نظر ساتنه دې نه کوله، خپلې سترګې دې بېمهاره پریښې وي، په هغې د حرام او ناروا کتل، نو تا شیطان لپاره دروازه پرانیستله، او چې شیطان لپاره دې دروازه پرانیستله نو بیا به دې د هلاکت او د بدبختیو کندو ته ورګزاروي. کله به هم تا پرې نږدي چې د اسلام مقدس دین په مستقیمه لار باندې روان شي یا د الله رب العزت په اوامرو او د الله رب العزت په احکامو باندې عمل وکړي. 9مه فایده: نظر ښکته کول د بنده په مصالحو او ګټو کې فکر کولو ته زړه فارغوي. 10مه فایده: د سترګې او زړه ترمنځ یو سوری او لاره موجوده ده چې له هغې څخه یو بل ته تلل راتلل کیږي. که زړه خراب وي نو نظر خرابیږي، او که نظر خراب شي زړه ته خرابوالی راځي، او که زړه سم وي نظر سم شي، او که نظر سم شي نو زړه ته یې سموالی ورشي. نو الله رب العزت دې زموږ د بدن د ټولو غړو ساتنه وکړي، په ځانګړې توګه د سترګو، چې څو الله رب العزت موږ ته کامیابي د دنیا او د آخرت را په برخه کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسې درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. سردار جهان متکی پر الله ګران متکی، سردار جهان متکی پر الله ګران متکی، د مدینه کورونو نبی سلطان متکی، د مدینه کورونو نبی سلطان متکی، زما جانان متکی د زړه درمان متکی، زما جانان متکی د زړه درمان متکی.
مچکئی د مدینه کورونو نبی سلطان مچکئی د مدینه کورونو نبی سلطان مچکئی دا زوري دل جانان دا کړي دل جانان دا زوري دل جانان دا کړي دل جانان چې دا ستم پوینو د رنگي دل جانان چې دا ستم پوینو د رنگي دل جانان ستړستومان مڅکئی لار د اسمان مڅکئی ستړستومان مڅکئی لار د اسمان مڅکئی د مدینه کورونو نبی سلطان مڅکئی د مدینه کورونو نبی سلطان مڅکئی زما جانان مڅکئی د زړه درمان مڅکئی زما جانان مڅکئی د زړه درمان مڅکئی د مدینه کورونو نبی سلطان مڅکئی د مدینه کورونو نبی سلطان مڅکئی نور الهدى مصطفى بدر الدجى مصطفى نور الهدى مصطفى بدر الدجى مصطفى هل تمن ما درغي فإجازة الله دوست سبحان مڅکئی د سر سایوان مڅکئی دوست سبحان مڅکئی د سر سایوان مڅکئی د مدینه کورونو نبی سلطان مڅکئی د مدینه کورونو نبی سلطان مڅکئی زما جانان مڅکئی د زړه درمان مڅکئی زما جانان مڅکئی د زړه درمان مڅکئی د مدینه کورونو نبی سلطان مڅکئی د مدینه کورونو نبی سلطان مڅکئی راته یادېږي مدام نه مې هېرېږي مدام راته یادېږي د ژوند لار وسو محبت کی د جانان پزړه میرا وریږي محمد اخر زمان د شمع غوندې وسو محبت کی د جانان پزړه میرا وریږي محمد اخر زمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول درنو اوریدونکو د ژوند کولو د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې ته د خپلې وینا او خپلې خبرې لپاره مناسب طرز وټاکي د خلکو سره د خبرو کولو او د وینا په وخت کې باید یو ځانګړی او مناسب طرز غوره کړی شي او په کومو امورو کې چې د خیال بدلون په کار دی د هغې نوعیت باید څنګه وي کله چې تاسو د یو خپلوان ملګري او د کار شریکوال سره ملاقات کوئ نو په داسې مسائلو وغږیږئ چې هغه ورسره اړیکه ولري او په اوریدلو یې خوښ شي دا د انساني فطرت یوه برخه ده یو ځوان چې کومو موضوعاتو باندې خبرې کول خوښوي او خوند ورکوي یقینا چې هغه خبرې له هغو خبرو او موضوعاتو څخه بیلې وي
چې یو عمر تیری ورسره مینه او علاقه لري. کله چې یو عالم سره د خبرو کولو پر وخت تاسو د خبرو کولو کوم طرز او د خبرو لپاره کومه موضوع غوره کوئ، هغه له هغو موضوعاتو سره هیڅ اړیکه نه لري په کومو موضوعاتو چې یو جاهل خبرې کوي او جاهل یې خوښوي. دې ته ورته انسان له ښځې سره یو راز خبرې کوي او له خور سره د هغې د خوښې په موضوع باندې بحث کوي. دلته زما مراد دا نه دی چې تاسو کومې عامې خبرې میرمن ته کوئ هغه خور ته مه کوئ، یا کومې خبرې چې له ځوان سره کوئ هغه بوډا ته مه کوئ، بلکې د موضوعاتو له اختلاف څخه دلته زما مراد هغه واړه اختلافات دي چې د پیښې د وړاندې کېدو پر وخت مخاطب لپاره بیکاره او بیمعنا وي، نه یې په اورېدلو خوښ وي او نه ورته څه وخت ورکوي. دا خبره پرته له مثال وړاندې کولو څخه نه روښانه کیږي. زه تاسو ته یو مثال وړاندې کوم. ستا له پلار یا نیکه سره د لیدنې لپاره د هغه یو څو تنه ملګري راشي چې عمرونه یې له 80 کالو څخه ډیر وي. نو آیا دا به مناسبه وي چې ته د هغوی په وړاندې داسې بحثونه شروع کړې چې د هغوی له طبیعت سره نه لګي؟ لکه ته ورته ووایې چې د منډې په سیالۍ کې نن فلانکي کس ناآشنا ریکارډ جوړ که، یا د فوټبال په لوبه کې نن فلانکي لوبغاړي څه ناآشنا شوټ وکه، یا یې نړیوال ریکارډ جوړ که. ښکاره خبره ده چې دا خبرې د هغو لپاره مناسب نه دي. دې ته ورته د تنکیو کوچنیانو سره د خبرو کولو پر وخت د ښځې او خاوند د خپلمنځي اړیکو په اړه له هغو سره بحث شروع کول د هغو لپاره مناسب او وړ کار نه ده. نو دا چې خلک تا سره مینه وکړي، د دې یوه لاره دا هم ده چې هغه خبرې وکړي کومې چې دوی ته خوښې وي. که د یو پلار یو مختلف طبیعته زوی وي، نو هغه ته پکار ده چې له زوی سره د خبرو کولو پر وخت هغه امور د موضوع جوړولو لپاره غوره کړي چې د هغه له ذات سره اړیکه ولري. که ستاسو یو ملګري نوی دکان پرانستی وي او ښه ګټه یې کړې وي، نو پکار ده چې له هغه پوښتنه وکړئ چې وروره کاروبار دې څنګه روان دی، په کار کې خو تنګ نه یې، مال دې څومره شو، او په همدې ترتیب د هغه د کار سره مناسبې پوښتنې ترې وکړئ، نو هغه به خوښ شي او له تا سره به ستا د سودا لرې کولو لپاره خبرې پیل کړي. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما یو جلیل القدر صحابي دی. دا واقعه په بخاري، مسلم او د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجوده ده. د جابر بن عبدالله پلار د احد په غذا کې برخه واخیسته او د جګړې په دوران کې خپله 9 لورګانې پرېښودې او شهید شو چې د جابر رضی الله تعالی عنه پرته یې بل کفیل هم نه و. نه یوازې دا، بلکې د جابر رضی الله تعالی عنه پلار جابر رضی الله تعالی عنه ته پریمانه پورونه هم پرېښودل چې باید جابر رضی الله تعالی عنه یې لنډ کړي او پوره یې کړي. جابر رضی الله تعالی عنه به تل د پورونو د لنډولو او د خورګانو د پالنې په فکر کې ډوب او خپه و. پور ورکوونکو د سهار او ماښام غوښتنو له امله جابر رضی الله تعالی عنه پوزې ته راوړی و. مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملتیا د ذات الرکاع غزا ته روان شو. جابر رضی الله تعالی عنه هم له دوی سره ګډون درلود. هغه د غریبي له امله په ډیر کمزوري او وچ اوښ باندې سپور و. دومره وچ او کمزوری و چې له تلو څخه هم انکار کوه. له همدې امله ترې ټول وړاندې لاړل او هغه د قافلې په وروستۍ برخه کې پاتې شو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دستور او عادت و چې تل به یې د قافلې شاته شاته تک کاوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د جابر رضی الله تعالی عنه لرزېدلی اوښ ولیده، نو پوښتنه یې وکړه جابره څه خبره ده؟ هغه په ډیر افسوس سره ځواب ورکړ ای د الله رسوله، زما اوښ شاته پاتې شوی دی. رسول الله ویلې سمه ده لږې کینوه. هغه اوښ کیناوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خپله اوښه هغه سره نږدې کینوله. جابر رضی الله تعالی عنه ته مخاطب شو او ویې ویل خپله امسا راکړه. هغه امسا ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په امسا باندې اوښ ته یو څو سپک سپک ګزارونه ورکړل. هغه اوښ چې څو شېبې وړاندې قدم نشو وهلی اوس پاڅېد او په منډو یې پیل که.
د اوښ په رګ رګ او اندام اندام کې چالاکي او چستی پیدا شوه. جابر رضی الله تعالی عنه ورمنډه کړه، اوښ یې له مرۍ څخه ونیوه او پرې سپور شو. جابر رضی الله تعالی عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای روان و او خپله خوښي یې نشوه قابو کولی، ځکه اوښه یې د پخوا په څیر زغلنده او چالاکه شوه. په عمومي توګه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جابر رضی الله تعالی عنه ته متوجه شو نو ویې غوښتل چې له هغه سره ځینې خبرې وڅیړي. جابر رضی الله تعالی عنه د ځواني په درشل کې و او په دې عمر کې په عمومي توګه خلک د واده او تنخوا په فکر کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له همدې ځایه خبرې پیل کړې او له جابر رضی الله تعالی عنه نه یې پوښتنه وکړه، جابره واده دې کړی؟ هغه په مسکا سره ځواب ورکه هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ترې پوښتنه وکړه، پیغله دې کړې که کونډه؟ جابر رضی الله تعالی عنه وویل، ما کونډې سره واده کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې د نوي ځوان د اول واده لپاره پیغله په کار ده. نو په ډیرې نرمۍ سره یې وویل، خو د پیغلې جلۍ سره به دې واده کړی وی چې له تا سره یې مسکاوې او خوشطبي کولی. جابر رضی الله تعالی عنه ورته د واده کولو لامل بیان که او ویې ویل، ای د الله رسوله ته خو پوهیې چې زما پلار د احد په غذا کې 9 لورګانې پرېښودې او شهید شو چې له ما پرته بل کفیل هم نشته. ما ته دا خبره ښه ښکاره نه شوه چې د همدوی یعنی د خپلو خویندو له هم عمره کمې جلۍ سره واده وکړو، ځکه هغوی به ټوله ورځ په نه خبره سره نښتې وی او جنګونه به یې کولی. له همدې امله ما د تیر عمره ښځې سره واده وکړه چې هغه لکه د مور په څیر زما خویندې وپالي، د هغوی سرونه پرېمینځي، ویښتې ورته ږمنځ کړي او پاکې وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل چې په وړاندې یو داسې ځوان ولاړ دی چې هغه یوازې د خپلو خویندو لپاره خپله له کیفه ډکه ځواني قرباني ته وړاندې کوي. نو د جابر رضی الله تعالی عنه سره یې زړه راښکون پیدا او وی ویل، کیدای شي چې موږ مدینې ته نږدې تم شو او ستا میرمن ته زموږ د راتګ په اړه خبر ورسي او هغه ستا لپاره ستا د ناستې په ځای کې تکیه برابره کړي. جابر رضی الله تعالی عنه ته د ځان او خویندو بېوسي ور یاده شوه. نو وی ویل، تکیه؟ ای د الله رسوله، موږ سره هیڅ تکیه نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه، انشاء الله تاسو کره به تکیهګانې وي. دوی دواړه روانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې له جابر رضی الله تعالی عنه سره مالی مرسته وکړي. نو یو ځل بیا یې ویل، جابره خپل اوښ په ما پلورې؟ جابر رضی الله تعالی عنه په فکر کې لاړه چې همدغه اوښ خو زما ټوله سرمایه ده. دا هم اول ډیر وچ او کمزوری و، خو اوس تکړه او قوي شوی دی. دا فکر یې هم وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غوښتنې د ردولو هم هیڅ گنجایش نشته. نو په ځواب کې ویل، ای د الله رسوله، سمه ده ووایه په څو روپۍ اخلي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ویل، په 1 درهم. جابر رضی الله تعالی عنه حیران شو او پوښتنه یې وکړه، ای د الله رسوله، یوازې په 1 درهم؟ آیا ته ما په کنده کې غورځول غواړې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نرخ پورته که، زه په 4 درهمه به یې واخلم. جابر رضی الله تعالی عنه ویلې، نه ای د الله رسوله، دې سودا سره به زه په تاوان کې پرېوځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې ترتیب نرخ پورته کوه تر دې چې باید 40 درهمو ته ورسېدله. باید چې 40 درهمو ته ورسېدله نو جابر رضی الله تعالی عنه ډاډمن شو او وی ویل، اوس سمه ده، خو په یو شرط چې په اوښ به زه تر مدینې منورې پورې سپور ځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د اثبات لپاره ځواب ورک. د مسلمانانو قافله چې مدینې منورې ته ورسېدله نو جابر رضی الله تعالی عنه کور ته لاړه او له اوښ نه سامان کوز که، بیرته جومات ته راغی، اوښ یې د جومات په وره کې ودراوه او په خپله یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په اقتدا کې لمونځ وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لمونځ وکړه او له جوماته د باندې راغی نو جابر رضی الله تعالی عنه ویل، ای د الله رسوله، دغه دی ستا اوښ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنه ته ویل، جابر رضی الله تعالی عنه ته له 40 درهمو څخه زیاتې روپۍ ورکړه.
بلال رضی الله تعالی عنه په حکم عمل وکړه او جابر رضی الله تعالی عنه ته یې له 40 درهمو ډیر درهم ورکړل. جابر رضی الله تعالی عنه په دې فکر کې کور ته راستون شو چې په دې روپو څه وکړي، نوی اوښ پرې واخلي او که د کور سامان پرې واخلي. بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنه ته ویل چې دا اوښ له پړي ونیسه او جابر رضی الله تعالی عنه ته یې ورکړه. بلال رضی الله تعالی عنه د اوښ واګې ونیول او د جابر رضی الله تعالی عنه پسې شو. جابر رضی الله تعالی عنه چې بلال رضی الله تعالی عنه د اوښ سره یو ځای ځان پسې ولیده نو فکر یې وکړه لکه چې سودا منسوخه شوه. بلال رضی الله تعالی عنه د راتګ سره سم وویل جابره اوښ دې واخله. جابر رضی الله تعالی عنه په حیرت سره پوښتنه وکړه ولې څه وشول؟ بلال رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته حکم وکړه چې اوښ تا ته وسپارم او پرته له قیمت اخیستلو درڅخه بیرته ورشم. دې خبرې سره جابر رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله په خدمت کې حاضر شو او پوښتنه یې وکړه چې دا څه مسئله ده؟ آیا تا ته د اوښ اړتیا نشته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکا سره ځواب ورکه څه فکر کوې چې ما تا سره خبرې د دې لپاره لاندې باندې او ډیرې کړې چې اوښ درڅخه ترلاسه کړم؟ یعنی ما تا سره خبرې د دې لپاره لاندې باندې او ډیرې نه کړې چې اوښ درڅخه ترلاسه کړم، بلکې ما اندازه لګوله چې ستا د مرستې لپاره باید څومره روپۍ درکړم او څه رقم یې درکړم. دا د ډیرو لوړو اخلاقو علامې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځوان سره د هغه د طبیعت د خوښي موضوع باندې بحث پیل که او کله چې په هغه صدقه کول غوښتل نو د ادب او لطافت په غوره پوښ کې صدقه راونغواړله او جابر رضی الله تعالی عنه ته ورکړه. الله رب العزت نه دا سوال کوم چې موږ او تاسو هم په محمدي اخلاقو باندې سمبال کړي. بله واقعه به واورو خو د یوې دمې نه اوسه. راوریږي محمد آخر زمان د شمع غوندې وسوه محبت کې د جانان په زړه مې راوریږي محمد آخر زمان په زړه مې راوریږي محمد آخر زمان د شمع غوندې وسوه محبت کې د جانان په زړه مې راوریږي محمد آخر زمان د شمع غوندې وسوه محبت کې د جانان په زړه مې راوریږي محمد آخر زمان. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه یوه ورځ د جلیبیب په نوم یو ځوان د محمد رسول الله په خدمت کې حاضر شو. دا واقعه هم په مسند احمد کې موجوده ده. جلیبیب نوی ځوان و خو شتمن او ښکلی نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې د واده په اړه پوښتنه وکړه چې واده دې کړی او که نه؟ هغه په ځواب کې ویل ما واده نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې زه به ستا واده وکړم. هغه مسکی شو او ویل تا ته به زما غوره قیمت په لاس در نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی خو ته د الله رب العزت په وړاندې بې ارزښته نه یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جلیبیب لپاره د جلۍ په لټه کې شو. یو انصاري د خپلې یوې داسې لور رشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړه چې وړاندې واده کړی و یعنې کونډه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار وکړه چې زه اوس د واده لپاره تیار نه یم خو ستا د لور واده بل چا سره کولی شم. انصاري پوښتنه وکړه چا سره یې کولی شم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه له جلیبیب سره. جلیبیب نه شتمن و او نه ښکلی و. هغه انصاري سړی حیران شو او ویل جلیبیب سره څنګه؟ ای د الله رسوله زه له خپلې میرمن سره له مشورې وروسته تا ته د هو او نه ځواب درکوم. هغه انصاري کور ته راغی او خپلې میرمن ته یې ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د لور رشته غواړي. میرمن یې په ځواب کې وویل ډیره ښه خبره ده، ته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نکاح کړه. خاوند یې ویل خو هغه یې ځان لپاره نه غواړي. میرمن یې ویل نو د چا لپاره یې غواړي؟ خاوند یې ویل د جلیبیب لپاره یې غواړي. د دې خبرې په اورېدو سره یې میرمن حیرانه پاتې شوه او د ژړا په حال کې وویلې زه مړه شومه تباه شومه، جلیبیب لپاره مې لور غواړي. نه قسم په الله چې د جلیبیب لپاره خو به د خپلې لور یو ویښته هم ورنه کړم.
ځکه موږ خو د فلانکي او فلانکي خان او سردار په څیر خلکو باندې هم خیال نه دی راوړی، نو ده ته به یې څنګه ورکړم؟ انصاري چې د خپلې میرمن پریکړه واورېده نو خفه او ناخواله شو، پورته شو او ملاماته یې روان شو. لور یې د پردې تر شا ټولې خبرې اورېدلې وې، نو د پردې له شا څخه یې غږ وکړ چا زما رشته غوښتې ده؟ مور و پلار یې ځواب ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم. لور د خفګان په حال کې وویلې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره او غوښتنه ولې ردوئ؟ تاسو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وسپارئ، هغه به هیڅکله هم ما ضایع نه کړي. سبحان الله. مور او پلار چې د خپلې لور خبره واورېده نو خوشحاله، ډاډمن او زړه سپکي شول. پلار یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغی او ویې ویلې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، څنګه چې ستا خوښه وي زه جلیبیب ته لور ورکوم. دې کار سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشحاله شو. د جلیبیب نکاح یې د همدې جلۍ سره وکړه او د جلۍ مور او پلار ته یې داسې دعا وکړه اللهم صب علیهم الخیر صبا ولا تجعل عیشهما کدا. ای الله په دوی دواړو باندې خیر او برکت ووروه او د دوی ژوند مه سختوه. لا تر اوسه د جلیبیب رضی الله تعالی عنه د واده څو ورځې نه وې تیرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابه و کرامو سره یوې غذا ته لاړ. جلیبیب رضی الله تعالی عنه هم له دوی سره و. جګړه چې پای ته ورسېده نو هر کس د هغه چا پسې ګرځېده څوک به چې ورته ګران و. رسول الله صلی الله علیه وسلم څو کسان د جنگ په میدان کې ولیدل چې د چا په لټه کې سرګردان و. نو رسول الله ترې پوښتنه وکړه څوک لټوئ؟ ځواب یې ورکړه موږ فلانکی او فلانکی لټو. رسول الله صلی الله علیه وسلم څو شیبې غلی شو، بیا یې ویلې څوک لټوئ؟ صحابه وویلې موږ فلانکی او فلانکی لټوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم څو شیبې بیا غلی پاتې شو، بیا یې همغه پوښتنه وکړه چې څوک لټوئ، خو دا ځل هم د خلکو همغه ځواب و چې موږ د فلانکي او فلانکي په لټه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بېقراره شو او ویې ویل مګر زه جلیبیب لټوم. د دې نه وروسته ټولو صحابه و کرامو د جلیبیب لټه پیل کړه، خو جلیبیب د مقتولینو په قطار کې پیدا نه شو. خلکو چې ولیدل نو د جنگ میدان ته نږدې د مشرکینو د 7 مړو په منځ کې جلیبیب رضی الله تعالی عنه تر سترګو شو. دغه 7 کسان جلیبیب رضی الله تعالی عنه وژلي ول، چې وروسته بیا جلیبیب رضی الله تعالی عنه هم په خپله په شهادت رسولی شوی و د مشرکینو لخوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جلیبیب رضی الله تعالی عنه جسد ته نږدې شو، ورته یې لیدل او پرله پسې یې ویل د 7 دانې ووژل او مشرکینو دی وواژه، د 7 دانې ووژل او مشرکینو دی وواژه، دی له ما څخه دی او زه له ده څخه یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیبیب رضی الله تعالی عنه په خپلو راسونو راپورته که او صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم ته یې وویل چې ده ته قبر وباسئ. انس رضی الله تعالی عنه وایي من قبر ویسته او جلیبیب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بازوګانو څخه د ځان لپاره بستره جوړه کړې وه او پروت. قبر چې تیار شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو جلیبیب رضی الله تعالی عنه په قبر کې کیښود. انس رضی الله تعالی عنه د جلیبیب رضی الله تعالی عنه د مبارکې میرمنې د پاکلمیني حسن او جمال په اړه وایي قسم په الله په انصارو کې یوه هم داسې کونډه نه وه چې د هغې پسې دومره ډېرې رشتې راغلي وي لکه څومره چې د جلیبیب رضی الله تعالی عنه د میرمنې پسې راغلي وي او د هغې مور او پلار رد کړي وي. خلاصه دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر چا علم، پوهې، عمل او عمر ته لیدل او د همغې وړ کړنلاره او رویه به یې ورسره غوره کوله او د همدغې رویې له مخې به یې له هغه سره خبرې اترې کولې. د دې غوره کړنلارې یوه ستره ګټه دا ده چې اوریدونکي د ویونکي د خبرو له امله د زړه تنګي د ښکار څخه بچ کیږي. همدارنګه د بخاري حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د خپلې میرمنې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره ناست. دلته د پام وړ خبره دا ده چې کله ښځه او خاوند سره ځان ته یو ځای کینی نو باید څه ډول خبرې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشې صدیقې سره د رومیانو د جنگ په اړه مشوره ونه کړه
او نه یې ورته ویل چې باید په جنگ کې له کم ډول وسلو څخه کار واخیستل شي، ځکه چې مخاطب ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشې صدیقې سره د مسلمانانو د غربت د لمنځه وړلو په اړه مشوره ونه کړه، ځکه مخاطب عثمان رضی الله تعالی عنه نه و، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره د یو دلدار خاوند په څیر خبرې پیل کړې. ویل کله چې ته له مانه راضي او کله چې له مانه راضي نه یې نو ماته معلومات کیږي. عایشې مور په زړه راښکونکي حیرت سره ویل هغه څنګه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه کله چې ته له ما راضي نو داسې وایې د محمد صلی الله علیه وسلم په رب باندې قسم، او کله چې ناراضه نو داسې وایې د ابراهیم د پلار پر رب قسم. دې سره عایشه رضی الله تعالی عنه حیرانه شوه او ویل ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم قسم په الله چې زه یوازې ستا نوم پرېږدم، یعنی داسې نه وایم چې سوګند د محمد صلی الله علیه وسلم پره. نو آیا نن موږ هم د دې خبرو لحاظ کوو؟ نو له خلکو سره داسې خبرې وکړئ له کومو سره چې هغوی زړه راښکون لري، نه داسې خبرې چې تاسو ورسره زړه راښکون لرئ او تاسو ورسره مینه لرئ. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د شمع غوندې وسوه محبت کې د جانان، په زړه مې راورېږي محمد آخر زمان. خالق لار خلاصه کړه قانع عبدالقادر ته، وروي رسوي درته روضې د پیغمبر ته، وروي رسوي درته روضې د پیغمبر ته. پوره یې ذوالجلال کړه د زړه دغه ارمان، پوره یې ذوالجلال کړه د زړه دغه ارمان. د شمع غوندې وسوه محبت کې د جانان، په زړه مې راورېږي محمد آخر زمان. د شمع غوندې وسوه محبت کې د جانان، په زړه مې راورېږي محمد آخر زمان. د شمع غوندې وسوه محبت کې د جانان، په زړه مې راورېږي